لا تحزن ان الله معنا د مرادونو کاروان ملک زایم خیچاره. درمو دوستانو یو فیلسوف وایي چې د هیلو په سمندر کې اوبه کېدل تر دې ډېر غوره او بهتره دي چې یو څوک دی د ناامیدۍ په ساحل کې په وچه کې پاتې شي، ځکه دا هیله داسې یو جوهر دی چې هغه انسان ته شهامت او زړورتیا او وړتیا ورته بخي او د انسان په شخصیت کې هغه یو مهم رول لري او انسان ته خوشحالي راولي، مسکای په مخ راولي او مقابل لوري هم هغه ته ډاډ ورکوي چې زه د داسې یو چا سره مخ یم چې هغه یو شخصیت دی. یو مبارک حدیث دی، پیغمبر صاحب وایي چې د الله تعالی په ذات باندې ښه ګمان لرل او له هغه څخه تمه او هیله لرل دا یو بهترین عبادت دی. دوستانو که تاسو متوجه شوي یاستئ ډېر کله د باران یا د ګوري ورځې په ورځ باندې لکه چې نن زمونږ ده په داسې ورځ کې هم که تاسو متوجه شوي یاستئ دغه د آفتاب پرست ګل کوم خواته چې لمري دا همغه خواته د مخ ورپسې ګرځي، یعنې که سهار کې مخې ختیځ لوري ته چې کوم ځای نه لمر راخیږي سره د دې چې وریځې لمر نه ښکاري، چې زوال یا غرمه شي نو اسمان ته ګوري او بیا چې کله مازدیګر شي نو لمر پرېوتو خواته مخې په دې امید چې ګوندې که دلته دغه پیدا شي دغه د رڼا یو څرک وګوري او د لمر په اصطلاح عاشقانو په اصطلاح یا د شاعرانو دیدار او دیدنې وکړي. زموږ وطن ډېر د عجایبو او د غرایبو وطن دی، ډېر څه پکې ګورو. یو له هغه څه نه چې موږ رښتیا هم کله کله سړی خفه کوي او ناامیده کوي، هغه یو حالت دی چې مخکې له دې چې هغه ته راشم تاسو په دې تصویر کې ګورئ دا د حضرت حمزه سید الشهدا قبر دی، خړې خاورې دي او دا د حضرت پیغمبر تره دی او دا د احد د غزوې ستر سالار دی. دا ورپسې چې ګورئ دا د کویټ د باچا یا امیر صباح السالم قبر دی، سپیرو خاورو کې پروت دی چې دی په خپله 14 کاله د کویټ باچا یا امیرو، پلار یې هم باچا ورور یې تقریبا 1 پیړۍ کېږي چې دا خلک له 1 پیړۍ نه هم زیات چې په کویټ کې واکمني لري. دا لاندنی قبر چې تاسو ګورئ دا د سلطان قابوس قبر دی چې دی د سلطنت عمان باچا یا سلطان و، د خپله 50 کاله تقریبا نیمه پیړۍ پاچاهي وکړه، پلار یې پاچا و، بیا همداسې د دوی کورنۍ. مګر موږ او تاسو بیا په خپل وطن کې که وګورو نو بیا موږ د خیرات په پیسو باندې د پردو په پیسو باندې موږ د خپلو مشرانو قبرونو باندې 2-3 میلیونه ورباندې ډالر ورباندې مصرفوو، خو باید سړی بیا هم ناامیده نشي. موږ او تاسو دوستانو د حضرت سلیمان علیه السلام په زمانه کې نه اوسېږو چې هغه به پیریان او دیوان او جنیات به ولېږل عدن ته چې یمن کې دی، له هغه ځای نه به د بلقیسې تخت به په اوږو کېښود او د سترګو په رپ کې به فلسطین ته هغه به د ده په قدمونو کې به کېښود. دا هیلې او امیدونه چې دي دا باید د عقلانیت او د امکاناتو په چوکاټ کې واوسېږي، ځکه چې دا هیله د یوې رڼا د یوې ډیوې یا د لاټین په شکل باندې دی چې کله سړی په ترغمۍ کې روان وي نو دا چې ورسره یې سړی مطمئن یا د دښمنانو په منځ کې چې کله روان او ټوپک ورسره وي نو سړی ډېر مطمئن. دغه هیله هم همداسې یو عنصر دی، یو شی دی چې انسان ته ډاډ او اطمینان ورته ورکوي. خو خبره دا ده چې ډېر کله دغه هیله باید د الله تعالی د ذات نه وروسته په انسانانو کې باید په یو انسان پورې ونه تړل شي، ځکه که کله کله یو انسان ته په اول ځل باندې در سره چل یا دوکه وکړي یا په غلطۍ کې وکړي خیر دی، فرق نه کوي کېږي د انسانانو نه. خو که دویم او دریم ځل باندې بیا هم ته یو چا نه هیله او توقع ترې کوي او هغه بیا ټګي او برګي در سره کوي نو دا فکر کوم دا به د هوښیارتوب او د ځیرکۍ نښه نه وي، او ځکه چې مؤمن 2 ځلې له یوې سوړي نه چلچل کېږي. د ارواپوهان یا روانشناسان په دې فکر باندې دي چې دغه هیله او امید لرل انسان ته لکه چې مخکې ما عرض وکړم د شخصیت ورکوي، او بله خبره دا ده چې د دردونو په وخت کې دا هیڅ درمل نه دی که سړی نور ځان په ناامید او نهیلی کړي، بلکې دوی مشوره راکوي موږ تاسو ته د ارواپوهان چې
په دغه وخت کې بهتره دا ده چې د سترو شخصیتونو کارنامې ولوستل شي یا عقل په ذهن کې راوستل شي چې دغه انسانان څنګه دغه پوړیو او دغه جګو مقامونو ته رسېدلي دی هم زما غوندې انسانانو. او په دې رابطه باندې د قرآن کریم یو ډېر مبارک آیات دی. قرآن کریم فرمایي چې قل یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من روح الله. ای زما هغو بندګانو چې تاسو د خپلو ځانونو سره تیری کړی دی او بغاوت مو کړی دی او غلط ګامونه مو اخیستي دي، لا تقنطوا من رحمت الله، د الله تعالی د دربار څخه تاسو مه ناامیده کیږئ. همیشه باید سړی امیدوار او هیلهمند واوسیږي. بیا هم زه یو څو نور یو د خواشینۍ خبر دی، هغه دا دی چې زمونږ څو موده وړاندې زمونږ 5 خویندې د فرشته او ملالۍ او رؤفي سعادت رؤفي او سادیه او شهناز دوی په ډېرې بېدردۍ سره څو موده وړاندې دوی شهیدانې کړی شوې. او زه فکر کوم د دوی زما په فکر غټه ګناه بیا دا وه چې دوی د ټوپک په ځای قلم راخیستې و. دوی غوښتل چې د خپلې ټولنې خلکو په ذهنونو کې رڼا راولي او خلکو ته د علم او د تعلیم لار باندې سوق کړي. زما په فکر باندې د دوی وژل دا یو ډېره ناځواني وه او دا زموږ د دین او د کلچر سره هېڅ اړخ ورسره نه لګوي. زه به بیا هم د قرآن کریم یو بل دغه درته ووایم، آیات مبارک دی. تاسو پوهیږئ چې یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام زوی دا پلار ته ډېر ګران او نیازبین او نازولی زوی و او نور ورونه یې ناسکه یو ورور یې لره مګر نور ورونه یې ناسکه. نو ناسکه ورونه ولیدل چې دا خو د پلار ته ډېر ګران دی، نو د دې د خاطره چې د مخې نه یې لرې کړي دا یې ځان سره بوته او په یو دشته کې هلته یو کوهي ته یې وغورځوه. بیا یې په مصریانو یو قافله راغله کاروان، بیا په هغوی باندې خرڅ کړه. خو چې ماښام راغلل نو دوی د یوسف کمیس په وینو باندې د لیوو په وینو باندې په دروغجنو کاذبو وینو په هغې لړلې و. ماښام یې د پلار مخ ته کېښود چې پلاره هغه خو لیوه وخوړ. نو پلار یې سپین ږیری و، پیغمبر و، په سترګو ړوند و بیچاره. نو هغه بیا هم زما مطلب په دلته په امید کې دی، هغه بیا هم نا امیده نه شه، نه هیله نه شه. نو قرآن کریم په سورت یوسف کې وایي چې دو خپلو زامنو ته ویل چې یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله. نو ای زما زامنو بچوړو تاسو لاړ شئ، یوسف او د هغه زوی چې بنیامین یې نوم و دا ولټوي او د الله تعالی له امید څخه د هغه له دربار څخه مه ناامیده کېږي. یعنې همیشه باید سړی امیدوار واوسیږي. نیلسن منډیلا د جنوبي افریقې یو رئیس جمهور ولسمشر و، ډېر ستر شخصیت تېر شوی دی او په انساني لحاظ شاید ډېر کم خلک په دې معاصر وخت کې پیدا شي. هغه وایي چې زړهسواندي انسانان خو له پخوا راهیسې له یو بل سره په ډېرو کلکو رشتو مزو باندې تړل شوي وو، خو څومره به ښه وي که د بشري ټولنې دغه بېعاطفې او ناامیده خلک موږ سره راټول کړو او دوی د امیدونو په رسیو وتړو تر څو چې دغه د غمونو بار یې سپک شي. نو دې کې ډېره غټه معنا ده. او زه په دې حال کې زما مخ ته ګیلاس پروت دی. ډېر خلک ناامیده خلک فکر کوي دغه ګیلاس ته داسې ګوري چې ناامیده خلک وایي چې دا ګیلاس خو والا نیم تش دی، مګر هغه څوک چې امیدواره خلک دي همدې ګیلاس ته وایي چې نه ګیلاس نیم ډک دی. نو همیشه دا دی چې د دوی سره یو امید او یو ارزو د دوی سره په زړونو کې شته دی. او د پیرنګیانو یو ډېر مشهور صدراعظم وینسټن چرچل هغه ډېر هوښیار سړی تېر شوی دی، پیرنګی دی او پیرنګیان خو دي هوښیار. نو هغه یو خبره کړې ده، هغه وایي چې نهیلي انسانان هر فرصت ته د ستونزې له زاویې څخه ګوري، خو هیلهمند انسانان همیشه هره ستونزه یو فرصت ګڼي. د دې دا معنا ده چې موږ باید همیشه د هر مشکل په وخت کې موږ باید د ستونزې د حل لپاره امیدواره واوسیږو او د امید لمن باید پرېنږدو. لکه څنګه چې ټول پوهیږو په تیرو 4 لسیزو کې افغانستان بدبختانه 4 ځلې اشغال شو، 2 ځلې د سترو ځواکونو لخوا او 2 ځلې هم د سیمه ییزو ځواکونو لخوا نه اشغال شه. او په همدې 4 لسیزو کې بیا هم ډېره د درد او بلکې جالبه خبره ده چې 4 نظامونه غیر متجانس نظامونه موږ پکې تجربه کړل چې یو تک سور بل تک شین بل پړکېدونکی سپین او اوس د زه ورته د جمهوریت او د ډیموکراسۍ ماجون ورته وایم دا رالل، مګر زموږ متاسفانه چې څنګه امید او ارزو وه د ولس هیلې وې هغه درد دوا نه شه. او دا دې هم لیدل چې پرون د مسکو غونډه تاسو ولیدله چې موږ اوس د مکې په ځای په مسکو کې
د سولې خیرات غواړو هلته منډې وهو، خو په مکه کې مو پیدا نه کړله چې دا رښتیا هم د افسوس ځای دی. زه به داسې ووایم. بله دا ده چې موږ همیشه داسې یو کلیشه‌ایي او سولیدلی غوندې شعار لرو چې همیشه وایو چې موږ ننګیالي یو، موږ توریالي یو، ټوپک زما قانون دی. زه فکر کوم اوس د دې خبرو وخت تېر شوی دی. عملاً که څوک غواړي، که موږ وغواړو چې رښتیا هم یو مټور او یو شملور ولس شو، ملت شو، د خبره مو په خبرو کې میره شي او د سیالانو سیال شو، په ګېډه ماړو شو، نو زما په فکر اوس د دې وخت را رسېدلی دی دوستانو چې د وینې په ځای د مینې او د تعویض په ځای د تحقیق او د ټوپک په ځای باندې موږ اوس قلم ته لاس کو. که نه نو بس هندو ستړی او خدای ناراضه. په آخر کې زه ستاسو ټولو درانه حضور ته د 15مې هجري لمریزې پیړۍ د لومړي کال د لومړۍ ورځې مبارکي تاسو ته وایم. ټولو ته دې دا ورځ بختوره وي، دا کال دې د ښېرازۍ، خوشحالۍ او د سوکالۍ کال وي. او بیا هم هیله کوم لکه د همیشه په شان ته چې لطفاً تاسو دا زما ویډیو د خپلو دوستانو سره تاسو یې ورسره شریکه کوي او هم په یوټیوب کې چې دغه لینک دی دغه کې تاسو ته ښکاري، په سکرین باندې اوس ښکاري، دا تاسو په یوټیوب کې سبسکرایب یې کړئ تر څو چې دغه زما د عاجزۍ دغه پیغام، دغه د سولې، د مینې او د مبارکۍ پیغام نورو هیوادوالو سره هم شریک شي. نو کور مو آباد. او فارسی کې یو ډېر ښه خبره ده چې همیشه کوم تاسو سره بیا تکرار کوم چې یار زنده صحبت باقي، د بیا لیدلو په تکل.